زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره. دا زموږ د قوم خبره نه چې موږ ولکو چانده کوم د شرم خبره چې کار به همیشه د ننګیالو کوو پښتو کوو. ډیر ښه. څو پورې به عمر په تیارو کوو پښتو کوو. او دا زما پیغام د وطن پیغلو او زلمو ته دی. ټول به په وطن باندې پښتو کوو. صحیح. او کار به په دې ځمکه د خپل لوکل ایم پی د جمشید خان مومنو زموږ چې کوم میر دی په سعید صاحب او نور لیډرشپ باید هغوی په نوټس کې دار اولمه د نیچې حکام په نوټس کې دار اولمه. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو کتونکو دا وخت ولاړ یم د شیرګل چې کوم خور دی دا چې کوم دی دا یو سایډ پرېوتی دی. ډېر زیات افسوس راته میلاو شو چې دا خپل انجینرانو د خپل حکومت چې دا کوم مطلب وګړي د دې چې دا کم کار دی دا کم دغه دی تاسو ته هم ښیم فوراً په دې باندې اکشن پکار دی ځکه په دې باندې ډېر امدورب دی ډېر زیات خدا نخواسته په دې باندې څه جاني نقصان ونه شي. دلته راسه یو بل ډېر تکړه د نیشنل پارټۍ چې کوم دی نو یو ډېر تکړه وګړی هم ولاړ دی د هغه څه به هم سره یې اخلم خو دا دغه تاسو ته لږ ښیم دا تاسو لږ شانته کې وینئ. جی قدرمندو کتونکو نو څنګه چې تاسو ته ما وویلې آصف بھائی را سره ولاړ دی چې همیشه دپاره په داسې مسایلو او داسې په دې خاوره باندې ډېر یو زړه دردېدونکی انسان دی. غواړم چې د هغوی نه پکې هم څه آصف بھائی په دې واقعه او مطلب دا کوم حالات چې ستاسو د سترګو د وړاندې دي په دې باندې څه ویل غواړئ؟ ډېره مهرباني شهزاد بھائی وی وخت که په ما د څه احسان کوي نو داسې کوي ما نه سرمن وباسي ما له تصادر جوړوي. دا ویدر کلایمیکس بارانونه ارځای شوي دي قهري شوي دي څنګه چې باران د ځمکې آبادي ده خو د بده کبله دا د دې خاورې دپاره د زحمت ذریعه وګرځېده. شهزاد بھائی ستاسو د دې چینل په توسط سره د لیډرشپ په نوټس کې دا راولو چې بھائی دا واحد پول دی زموږ اخوا وشا کمې بانډي دي کمې بھائی چې خلک دلته سودا لم روزي دا زموږ یونین کونسل هم دی بلکې دا یو سیاسي درزګام د شیرګلو نو ولس دې سره کنیکټ دی. شهزاد بھائی واحد دا یو پول دی د شیرګل دا چې بھائی دا نور عام پولیس دا د شیرګل سره کنیکټ ساتي. نو بھائی زه دلته د خپل لوکل ایم پی د جمشید خان مومنو زموږ چې کوم میر دی په سعید صاحب او نور لیډرشپ باید هغوی په نوټس کې دار اولمه د نیچې حکام په نوټس کې دار اولمه چې بھائی دا ځای تاسو خپل کیمره په شیشه باندې ښودی شئ نو انتهایي خسته حال دا ځای ناستې دی او بھائی خدا نخواسته سبا د کبله دا د یو غټې حادثې سبب هم جوړېدی شي. نو بھائی د دغې د وجې پکار ده چې د دې زر تر زره مرمت وشي او خدا نخواسته څه غټ ډیمیج ونه شي او حادثه ونه شي. بھائی کور مو ودان. ډېر زیاته مننه آصف بھائی الله مو راته خوشحاله او آباد ساته. قدرمندو کتونکو ستاسو اواز چینل چې کوم دی نو صرف دغه مطلب او دغه غرض دی چې مطلب ستاسو د اواز ترجماني وکړي ستاسو سره څنګ په څنګ د آصف بھائی دغه ښکلې شان خبرې تاسو واورېدلې یقینا په دې باندې یو مضبوط سټینډ اخیستل پکار دی او دې ځای باندې ډېر زیات امدورب دی. آصف بھائی ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دلته بیا خپل پښتونولي او خپل د خاورې سره محبت مو زموږ مور ده د ولس زموږ جانان دی او بھائی پکار ده چې د دې مرمت وشي او بھائی موږ د بیا لیډرشپ ته نوټس کې راوړو څه غټ حادثه ونه شي. ډېره مننه خوشحاله راته اوسئ. ډېره زیاته مننه قدرمندو. عوامي شاعرګل اشنغری چونکې شاعر هم دی ویل کېږي شاعر چې کوم دی نو د معاشرې درېیمه سترګۍ آصف بھائی نوم خبرې واورېدلې غواړو چې دوی نه پکې هم څه واورو دوی څه ویل غواړي. کاکا جان السلام علیکم په دې باندې څه ویل غواړئ؟ نو په دې خو دغه ویل غواړم چې زموږ وس نه کېږي او زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ د دې کوم انچارجان دي اختیارمند دي ولې چې هغې موږ ته د دې پر منتخب کړي دا کسان دي نو دې نه موږ ته خطره ده د دې نه او دا نه چې ګنې یوازې ما ته خطره ده دا وروره زما د ټول خیبر پښتونخوا کسان په دې کې نو خطره جوړېږي نو مهرباني دې وکړي چې حکومت چارواکي دي زموږ چې کوم دی دا خبره ورسوي او دوی له دې راشي دا دې ټیک کړي. دا زموږ د قوم خبره نه چې موږ ولکو چانده وکړو نوم د شرم خبره ده خو مهرباني وکړئ او دا دغه ټیکه ځکه په دې کې زموږ اور خو زموږ دا راځي دې ته خطره جوړېږي. بالکل دلته زموږ په دې ځای باندې زموږ ډېر چلن دی د پېښور او د ممندو پورې او په دې طرف هم ډېر دا یو عوامي جنګلي روډ دی جیدارچند روډ دی او دا د شیرګل د پورخوال دی. نو زه په خپله د علاقې سره تعلق لرم او که ده پتې شي چې وینم نو پرې ځای باندې بالکل یاره پکار ده کاکا جان ویل کېږي دا خاوره زموږ ده د وطن زموږ دی دا زموږ
علاقه ده د دې ستونزه ده چې دا موږ حکومت ته ورمخکې کړو آها. چې دې باندې موږ سره راشي تعاون وکړو دا ټیک کې نور څه خبر نه خو چې ټیکې کړي چې څه ټیکي؟ او پیسه ده په دې باندې ولګي ښکلې خبره مو مننه ستاسو ورور ایسه. ستاسو خادم عوامي شاعر ګل شنغري ډیره مننه کاکا جان خو په اخره کې داسې مونږ نه پرېږدم کو څه شعرونه ځکه شاعر یې شاعر ویل کېږي د قام درېیمه سترګه وي که نه نو که د شعر په دغه کې مغه درد وښودو نو ډېره مهرباني به مي هغه خو وایي چې کار به همیشه د ننګیالو کوو پښتو کوو ها ډېر ښه څو پورې به عمر په تیارو کوو پښتو پښتو کوو کوو او دا زما پیغام د وطن پیغلو او زلمو ته دی آها. ټول به په وطن باندې پښتو کوو صحیح او کار به په دې ځمکه د ګلونو خامخا کوو ډېر ښه تمه به بیا هله د سپرلو کوو پښتو ها کوو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر دغه خو بس قبول کړئ ډېره مننه ګرمي د زه بیمار یم کور مو ودان جی کور مو ودان حاجي صاحب ډېره مننه جی ډېره مننه جی वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।